غنو ممار روړه. السلام علیکم ګراني مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو د ورکوټ شان کلیپ صحیح کړو. دا جینۍ چې کومه سندره وایي د پښتو، هغه د پښتو د سندرې چې دی نو بالکل داسې حال یې جوړ کړی دی که نه څه وایم. نو د پښتو سندره د ویلو شوق دی نو اول خو زده کړه، بیا هغې نه پس ووایه. دونه ښکلې سندره او تا چې دی نو د دې خو کور دی وله روان کړو د پښتو د سندرې هغه. نو دوستانو دا وګورئ، دا داسې هم شوقیان شته دی د چا چې دی نو د پښتو سندرې سره مینه محبت لري او اواز چې کوم دی میوزیک دی ډېر زیات خوښوي. نو ښه خبره ده، زموږ د پښتو ژبه هم داسې چې دی نو ډېره ښکلې ده او هر یو کس خوښوي. سپیشل چې کوم د پښتو نه ویلو والا چې کوم کسان دي چې چا له پښتو نه ورځي، هغوی دا زموږ د پښتو سندرې چې دی نو داسې شوق سره اوري که نه، داسې یو انټرسټ لري په دې سندرو کې. نو ښه خبره ده دا چې کوم زموږ د پښتو هغه شاعران دي ښکلې شاعري کوي او بیا سپیشل داسې چې کوم سندرې دي نو دا خو ډېر زیات خوند کوي. نو اوس د دې جینۍ تاسو حال صحیح کړو، د دې د سندرې سره مینه وه، شوق و، نو سندره خو نشي ویلی، خو دا ده چې خپل د مینې او د خپل چې دی نو د شوق اظهار وکړو چې ما له د پښتو سندره راځي. بیا هم چې دی نو پښتو سندره ویله خو هغه شانتې نه ده ویله، خو ولې چې هلته کې هغه چې دی نو هغې له پښتو نه ورځي، پنجابی ده. بیا هم چې دی نو په پنجاب کې چې دی نو پښتون سره د پښتو ژبې سره د پښتو سندرو سره چې دی نو مینه کول والا ډېر زیات کسان دي. نو د دې جینۍ سندره ما په خپله واورېده، نو خندا سره چې دی نو کلمې شنې شي، خو بیا هم چې دی نو د دې شوق دی او د شوق څه چې دی نو قیمت نی. او چې څنګه مو بس ما ته ګوډه خو وویله سندره چې دی نو د سندرې کور یې ورله روان کړو، خو اوس ووایم خو بس د هغې شوق و. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام ما له خپلو دوستانو سره شیر کړم. ویډیو کې ما نه څه غلطي شوې نه زه بخښنه غواړم او تاسو د ویډیو په اختتام کې چې دی نو کمنټس کې خپل جواب را سره شیر کولی شئ. نو انشاءالله دوستانو ډېر ژر تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.